د لواطت داسې یو بې شرمه غوندې ګناه ده چې د دې بیان نم سړی شرمیږي چې سړی بیان کی. الله شاهد دی چې دا تاخیر په کې زمانه صرف په دې بنیاد باندې وشو چې مال حیا ډېر راتله چې دا څنګه بیان کوم دی خلکو ته. هغې وجه داره چې دا عمل د لواطت عمل چې کوم معروف دی په خلکو کې د هلکانو په زنا باندې دا د فطرت نه خلاف عمل دی. د انسان فطرت دا نه مني. سلیم الفطرت روح فطرت والا کسان د دین نفرت کوي. عبد الملک ابن مروان مشهور یو په بنو امیہ کې یو خلیفہ تیر شوی دی. دا قول امام زهبی سیر کی ذکر کړي. هغه فرمایي وای چې عبد الملک ابن مروان بویل چې کچړت قرآن کې الله د لوط علیہ السلام د قوم دا عمل نه ذکر کړي وای زما عقل دا نه منوزل چې دا عمل دې څوک کوي غني. زما ذهن زما تصور دا نه مني چې دا عمل دې څوک کوي. لیکن چونکه زما الله په قرآن کې ذکر کړي او د لوط علیہ السلام د قوم عملی ذکر کړي دی وای زکه تسلیمو ما چې او زکه دی چې الله ذکر کړي دی چې داسې یو قوم تیر شوی چې هغه به دا عمل کاوه وای. لہذا د انسان فطرت دا نه مني. زمونږ فطرت دا نه غوښتله چې د دې بیان دی وکړی شي. لیکن چونکه دا زمونږ ذمه ده دا زمونږ ذمواري ده چې د دې بیان به خامخا کوو مونږه. او چونکه د ګناهونو کبیره سلسله شروع وه نو اخر کوم حده پورې به دا مونږه پټه ساتلې نه وم بیانولی. خو بهرحال ډېر معذرت سره به ویم که چېرته داسې الفاظ د خولې نه راوځي چې هغه ستاسو په دماغو باندې لږ ښه ونه لګي نو د هغې معذرت غواړو. الله رب العالمین قرآن کریم کې د لوط علیہ السلام د قوم واقعه په مختلف صورتونو کې ذکر کړې ده. الله رب العالمین فرمایي د هغې د عمل بیان کړی قرآن کې او په سختو الفاظ سره بیان کړی دی. د دې ایجاد کوونکي د دې ابتدا کوونکي دا قوم د لوط علیہ السلام. الله فرمایي اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین ما سبقكم بها احد من العالمین. تاسو را تک کوئی بے حیائی تا فحاشی ترا تک کوئی چې په ټول عالم کې تاسو په دې کار شا وړاندې والندې کړي. د دې موجودین تاسو وي عام معاشره چې وری په دې باندې ګندره حتی چې ډېر معذرت سره زویم د الفاظ باندې په کار چې استعمال کم. لیکن نن د دې ګناه خباثت هغه خلکو ته معلوم نه دی. دومره خلک کړه ورشوي دي چې حتی د رمضان نعوذ بالله تعالی من ذلک ډېر معذرت سره ویم د رمضان المبارک عجیب روزه د هغې روژهماتي په ټیم کې دعاګانې ډېرې ښې قبلېږي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي د روژهدار دپاره یو دعا ده د روژهماتي ماتولو په ټیم کې په دغه ټیم کې دا دعا رد کېږي نه. لیکن داسې ظالمان شته دي په دې مسلمانانو کې ځان پالي مسلمان لیبل لګولی دی هغه چې رمضان روژه ماتوي نعوذ بالله په لواطت باندې ماتوي. دا قوم دا دې لایق نه دی چې په دې باندې ځمکه په اثر کړی شي. دا قوم د دې لایق نه دی چې په دې باندې کاڼي راورولی شي لکه څنګه چې د نوح علیه السلام په قوم راورولی شي دي. نن معاشره داسې حد ته ورسېدله چې ګناه خو لا بل حد ته بل طرف ته. لیکن زما د الله د دین استهزا پای کې کېږي د هغې تمسخر کېږي. دغه شرم په چا کې خو نشته چې د الله نه وشرمېږي. لیکن د الله احکام ولې د هغې بېعزتي کوي ولې؟ دې وجه نه سزا وله په احادیثو کې ډېره سخته ذکر کړې شوې ده. قرآن کې د لوط علیہ السلام د هغې سزا یې ذکر کړې 3 قسمه سزاګانې. ګوره نور قومونه چې تاسو ګورئ ایله چې کوم سزاګانې الله ورکړي قرآن کریم کې بت پرست خلک تېر شوی دی مشرکین تېر شوي دي حرام خواره تېر شوي دي د شعیب علیہ السلام قوم. لیکن دومره خطرناکه سزا کم چې قوم لوط ته ورکړې شوې ده دا بل قوم ته نه ده ورکړې شوې. 3 قسمه سزاګانې پې الله نازل کړې. الله پې د بره کاڼي راورول باران د کاڼي پې وکړو. جبریل پې هیبتناکه چغې واله ځمکه پې الټه کړه. الله ورته دومره غصه دی الله ته دومره خفه دی چې ځمکه هم پې الټه کوي.
او دا غیر یو نه خپري خودل بحر میت بحر مردار چوتو لکی اوس ژوند سره حیوانم پکې نشي پاتې کېدلې د دومره منحوس عمل له دومره ګندا عمل له چې ژوند سره حیوان عمل تر شي پاتې کېدلې د دې د عذاب په نتیجه کې چې کوم عذاب دي ته ملاو شوی دی دیو جنا نبی صلی الله علیه وسلم د خلکو ته ډیر غوسه دی کما لکان چې دا عمل کوي سوې دای په باره کې اقتل الفاعل والمفعول به کم کس چې دا عمل کوي کم چا سره چې کېدلی شي وسم په برش دواړه قتل کوي دواړه مړه کوي ورې خدایات درې ورې دا اختیار هغه ټیم کې چې کله اسلامي خلافت وي دا حکومت کار دی ورې دا سینه ځاله دشمنی پیدا نه کوي اقتل الفاعل والمفعول به نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې لعن الله من عمل قوم لوط الله لعنت کړی دی هغه قوم باندې په خلکو باندې چې هغه عمل د قوم لوط علیه السلام هغه کوي په دا خلکو باندې الله لعنت کړی دی الله لعنتيان خلک دی او صحابه کرام هغه نه مختلف قسمه سزاګانې دي لپاره نقل لي دا یو عظیم محدث ته جامع اسلامیه کې مسجد نبوي کې درس ورکي الادب المفرد امام بخاری دا غي درس په ماخام کې ورکاو موږ دا درس تکې ناستو یو کس په سوال وکړو چې راځي ما ته چې کوم دیس وهمونه ډیر زیات راځي سوچونه ما ته راځي وسوسې چوتل کې ګوره وسوسې قسمونه باندې ځنې چاته وسوسې چې کوم دی دا وهمونه راځي د آخرت په باره کې خبر باره کې دا خو صفت دی چې ته قبر را پیدا کیږي نه ویل عام دا وسوسو کې ډېر واقع کېږم کله مونږ نه ګډوډ شي کله او دستاره ګډوډ شي وغیرہ او ته د دې لپاره نور اسباب کېدل شي ته بیماریم کېدل شي لیکن زما ویل یو ډاکټر ملګری دی ماهر نفسیات ته ماهر نفسیات ته ویل هغه ما ته ویل چې انیس طاهره اکثر خلق چنن پر وسوسو کې مبتلا دي د دې لپاره غټ سبب هغه بربند فلمونه کتللی کم خلک چې بربند فلمونه ګوري د فحاشۍ چې څومره فلمونه دا ګوري هر وخت کې دا پر وسوسو کې الله مبتلا کوي په یو مرض الله اخته کوي کنه ولی دا دماغ الله تعالی دې لپاره نو درکړي چې پیدا شي نه ګوره زموږ خاص کر نوجوان طبقه ته درخواست ده دا دسی عمل له چې انسان فطرت یې نه مني د انسان مزاج یې نه مني د انسان په مخ کې نور ختمي د انسان قوتونه ختمي د انسان زکم زور کوي د انسان د مخنا کوم نورانیت چې هغه ختمي د دې عمل له حتی اوس پورې اعتراض وکړي شي نوجوان طبقه ته زمون نبی دا خلا زمون روحاني پلان نه کړه اخو مونږ ته دال نصیحت وکړي چې خپل خواهشاتو لپاره تاسو دا عملونه کوي یا فاش فلمونه ګوري مونږ ته ویلو یا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ټول کې یاد ځوانانو تاسو کې چې چم طاقت وي ځان لدی واده وکي خصوصا لوکي کچرته وسم نرسي فمن لم يستطيع فعليه بالصوم کڅوک طاقت لري د واده پلار ولا واده نه کوي فعليه بالصوم روزه دي نسي فانه له وجاء زکه دا روزه شهوات